الرحمن الرحیم. یو ملګري د مسلې تپوس کړی دی د سرمسه باره کې چې یو کس نه په اودس کې سرمسه کول هیر شي نو د هغه اودس صحیح کیږي او که نه. نو هغه نه مخکې دا خبره یاد ساته جنابه چې په اودس کې 4 فرایض دي. اول نمبر مخ وینځل خپلو حدودو پورې، یعنی چې ویښته شنه کېږي دې ځنوالي لاندې تر زنې یو غوږ نرمۍ نه بل غوږ نرمۍ. دویم نمبر څنګلو پورې لاسونه وینځل دا هم فرض دي. سر 4مه حصه مسه کول، 4مه حصه دې ته وایي دومره سر مسه کول دا هم فرض دي، او ټول سر مسه کول دا سنت دي، بلکې افضله طریقه دا ده چې یو کس دې ټول سر مسه وکړي. او 4م نمبر فرض چې دی هغه خپې وینځل سره د ګیټونو. دا 4 فرایض دي. په دې 4 فرایضو کې چې یو کس نه یو هم پاتې شو، یو خو پرېږده چې یو ساس کې یعنی یو ویښته عمره هم ځای اوچ پاتې شو هغه اودس نه صحیح کېږي. که یو کس اودس صحیح نه شو نو هغه بیا مونځ نه صحیح کېږي. نو دې خبره کې تاسو احتیاط کوئ. او یو کس نه که پوره سر مسه هیر شوه نو هغه بالکل اودس نه کېږي. که یو کس اودس کې نقصان نو بیا هغه مونځ نه صحیح کېږي. نو دا د مانځه 4 فرایض دي. خپل اول مخ وینځل، او دویم نمبر څنګلو پورې لاسونه وینځل، سر 4مه حصه مسه کول، بیا هغه نه پس خپې سره د ګیټو وینځل. اوس که یو کس وایي چې مونږ خو اودس داسې نه کوو، مونږ خو اودس اول لاسونه وینځو مړوندونو پورې، بیا هغه نه پات خوله کې 3 ځله اوبه واچوو پوزه کې، دا طریقه هم صحیح ده. دا سنت دی. هر چې فرض دی ما تاسو ته فرض وي، فرض دا دی او دا سنت دی چې 3 ځله اول لاسونه ووینځه، بیا هغه نه پس 3 ځله خوله کې اوبه واچول، 3 ځل پوزه کې اوبه واچوه، 3 ځل مخ ووینځه، 3 ځل څنګلو پورې لاسونه ووینځه، سر پوره سر مسه وکړه، دا سنت دی. بیا هغه نه بعد بیا خپې ووینځه 3 ځل. 3 ځل وینځل چې دی دا سنت دی. او یو ځل یعنی یو ځل اندام وینځل، یو ځل اندام وینځل ستا هغه فرض ادا کېږي. او 2 ځل دی چې 2 ځل چې د اندام وینځل دا صرف جایز دی، بلکې افضله طریقه دا ده چې یو کس 3 ځل اندام ووینځي چې هغه سنت طریقې سره ادا شي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې یو کس یو سنت ژوندی کو، یعنی په آخره کې زمانه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای هغه ته به د 100 شهیدانو اجر ملاویږي. هغه شهیدان چې هغه د رب العالمین په دربار کې هغوی شهادت قبول شوي. نو که تاسو هر یو عمل کوئ هغه عمل چې دی سنت طریقې سره کوئ چې هغه عمل چې دی رب العالمین ته هم قابل قبول وي، او هغه عمل کې به تاسو ثواب او اجر هم زیات ملاویږي.